د اختر دپاره پوسټر ډېر په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کړئ. دا چې څرنګه جوړیږي په نن ویډیو کې درته ټوله طریقه سټپ بای سټپ درښایم. خو مخکې له دې چې د ویډیو پر همدې مین ټاپک باندې پیل وکړو، تاسو دا ویډیو لایک کړئ، شیر یې کړئ او یو کمنټ ورباندې حتمي وکړئ ترڅو دغه ویډیو ریکمنډ شي هغو اشخاصو دپاره چې غواړي د اختر دپاره دغه ډول پوسټر جوړ او ډیزاین کړي. راځه دوستانو چې څرنګه کولی شو دا ډول پوسټر جوړ کړو. تر ټولو مخکې تاسو راسئ پلی سټور یا اپ سټور ته. په سرچ یا لټون کې ولیکئ پیکس لاب. تاسو به لومړی د پیکس لاب په نوم اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. دا دوستانو د اپلیکیشن نوم ده کوم چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. همدا د پیکس لاب په نوم اپلیکیشن ده. تاسو بیا خپل موبایل ته ډاونلوډ یا انسټال کړئ. ما الریډي همدا اپلیکیشن خپل موبایل ته ډاونلوډ کړی ده. د اپلیکیشن نوم پیکس لاب ده. د دې اپلیکیشن د انسټالولو وروسته تاسو به د ویډیو له ډسکریپشن څخه یو څو تصویران ډاونلوډ کړئ. لینک یې د ویډیو په ډسکریپشن کې موجود ده. کله چې تاسو په یاد لینک باندې کلیک واخلئ، تاسو سره به دغه ډول تصویران مخته راسي. تاسو به همدا تصویران ډاونلوډ کړئ. دغه تصویران تیار جوړ سوي دي، ډیزاین سوي دي. تاسو به یوازې پکې خپل عکس او نوم ولیکئ. دا چې څرنګه ورباندې خپل عکس لګولی شو، څرنګه پکې نوم لیکلی شو، دا طریقه هم درته درښایمه. خو تاسو به په لینک باندې کلیک واخلئ او دغه ډیزاینونه به تاسو خپل موبایل ته په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. دا تیار جوړ سوي دي، ایډیټینګ پکې سوی ده، یوازې نوم او تصویر لګول پکې پاتې. اوس دوستانو راباسئ پیکس لاب په نوم اپلیکیشن اوپن کړئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن اوپن کړئ راباسئ، په دې ځای کې به دا 3D په نوم بیکګراوند انتخاب کړئ. په دې ځای کې دوستانو دا 3D په نوم بیکګراوند ته همدا انتخاب کړئ او دا ټکس ډیلیټ کړئ. د ډیلیټ کولو وروسته دوستانو تاسو به په دې بره سایډ اپشن باندې پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، فرام ګالري انتخاب کړئ او له دې څخه هغه ډیزاین انتخاب کړئ کوم چې ستاسو د خوښې ده. ځکه ډیزاینونه دوستانو ډېر زیات دي. هغه ډیزاین تاسو انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ ایډیټینګ وکړئ. زه دوستانو لومړی راځم دغه ډیزاین زما خوښ شوی، غواړم په همدې کې خپل ځان لپاره پوسټر جوړ کړم. دې نه وروسته په دې اپشن باندې کلیک واخلئ، ایمیج سایز انتخاب. زه ورته د یوټیوب تمنیل سایز انتخابوم، په اوکې اپشن باندې کلیک اخلم. یو ځل بیا دوستانو راسئ په ریلیټیو سایز باندې کلیک واخلئ او دا سایز فول کړئ ترڅو په دې ځای کې دغه تصویر په درست ډول باندې راشي. د دې نه وروسته دوستانو دغه تصویر تاسو لاک کړئ. په دې اپشن چې کله تاسو کلیک واخلئ، په دې ځای کې به تاسو سره د لاک په نوم اپشن مخته راسي، همدا کلیک کړئ ترڅو دا بې ځایه نشي. یو ځل بیا په پلس اپشن باندې کلیک واخلئ، فرام ګالري انتخاب کړئ. دا ځل تاسو هغه تصویر راواخلئ کوم چې تاسو غواړئ پوسټر جوړ کړئ ترېنه، یعنې خپل یو تصویر راواخلئ. تاسو سره به الریډي په موبایل کې خپل تصویر موجود وي. راسئ دوستانو هماغه تصویر راواخلئ. زه راځم دوستانو په دې ځای کې ما سره یو تصویر موجود ده، غواړم پوسټر ورته جوړ کړم. دغه تصویر ته دوستانو زه همدا راخلم، په دې ځای کې په سرکل اپشن باندې کلیک واخلئ او دا دوستانو تاسو لږ ذره برابر کړئ ترڅو په درست ډول باندې راشي. تاسو سره په دې ټیک مار اپشن باندې کلیک واخلئ او دوستانو دا موږ سره جوړ شو. دغه تصویر به دوستانو لږ ذره یې د سایز کوچنی کوو ترڅو په دې ځای کې په ښه شکل سره جوړ شي. تاسو مقصد دا ویډیو فال وکړئ، تاسو به وکولی شئ همدا ډول ایډیټینګ یا همدا ډول پوسټر خپل ځان لپاره په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کړئ. مقصد دغه ویډیو سټپ بای سټپ را سره فال وکړئ. لکه څرنګه چې زه دا تصویر جوړوم، په همدې ترتیب سره تاسو هم کولی شئ خپل ځان لپاره پوسټر ډېر په اسانۍ سره جوړ او ډیزاین کړئ. د دې نه وروسته دوستانو په دې سټروک اپشن باندې کلیک اخلو او دې ته تور سټروک ورکوو، ځکه دوستانو د بیکګراوند شاته چې کوم کلر ده هغه تور ده، ترڅو دواړه په ښه شکل سره راسي. راځو په دې شیډو باندې کلیک اخلو، دا هم ورته آن کوو او په ټیک مار اپشن باندې کلیک اخلو. اوس دوستانو موږ او تاسو سره تصویر تر دې ځای پورې جوړ شو. موږ او تاسو سره له دې نه وروسته کوم اپشن چې راځي هغې ته ټیکس وایي، یعنې موږ به خپل نوم په دې باندې لیکو ترڅو دا پوسټر د خپل ځان لپاره جوړ کړو. یوازې نوم لیکل پاتې دي. دا تصویر د لږ ذره دوستانو په دې ریشو کې برابروم ترڅو په ښه شکل سره جوړ شي. له همدې نه وروسته دوستانو راځو په دې ټیکس اپشن باندې کلیک اخلو، ایډیټ ټیکس باندې کلیک اخلو. په دې ځای کې خپل نوم لیکو. تاسو چې د چا دپاره پوسټر جوړوئ همغه نوم به ولیکئ. زه د ځان دپاره جوړ ورته لیکم بریالی احساس، په اوکې اپشن باندې کلیک اخلم. ما سره لیکل تر دې ځای پورې جوړ شو. دغې لیکلو ته به تاسو ورکړئ سپین کلر ترڅو دا په روښانه ډول باندې ښکاره شي. دا دوستانو ما ورته سپین کلر ورکړه. په دې فونټ اپشن باندې کلیک واخلئ. په دې کې مختلف ډوله فونټ شتون لري. فونټ معنا د لیکلو ډولونه چې تاسو سره لیکل باید په کوم ډول باندې ښکاره شي. زه دوستانو راځم په دې ځای کې ورته یو فونټ یا یو ډول انتخابوم. په ما سره ډېر زیات فونټونه ورته الریډي انسټال کړي دي، همدارنګه په دې کې له ځان سره هم موجود دی په دې اپلیکیشن کې.
راځه دوستانو یو ځل بیا په دې پوڼ باندې کلیک اخلم، دا پوڼ زما خوښ نه دی، راځم دا ورته انتخابومه او له دې نه وروسته د دې دا سایز هم لږ زره زیاتومه تر څو دا په ښه شکل سره جوړ سي. دا دی دوستانو تر دې ځایه پورې زموږ دغه پوسټر جوړ سو. اوس دوستانو موږ تاسو سره چې بل کوم اپشن ده هغه به د تصویر سیف کول وي چې څرنګه کولی سو دا پوسټر اوس خپل موبایل ګالري دپاره سیف کړو. دا پوسټر تر دې ځایه پورې جوړ سو. اوس یې موږ او تاسو سره پاتې ده هغه د تصویر سیف کول دي. دا سیف یې هم تاسو زیاتولی او کمولی سئ. په هغه پورته اپشن باندې کله چې تاسو کلیک وهلی سیف از ا ایمیج او په دې ځای کې به دوستانو تاسو الټ را انتخاب کړئ تر څو په ایچ ډي کوالټي کې دغه تصویر تاسو سره سیف شي. اوس دوستانو دغه تصویر زما نه ده خوښ، دغه کوم پوسټر چې ما جوړ کړ زما نه ده خوښ، زه غواړم په بل ډول ډیزاینینګ کې تصویر جوړ کړم. پر همدې باندې کلیک وکړئ دې پوسټر اپشن باندې، په دې سلیکټ اپشن باندې کلیک وکړئ، په دې ځای کې به تاسو هغه تصویر انتخاب کړئ کوم چې ستاسو ډیزاین خوښ سوی ده. دا ځل دوستانو زه ورته دغه ډیزاین انتخابوم او غواړم پر همدې کې خپل ځان لپاره ډیزاین جوړ کړم. ځکه دوستانو ډیزاینونه ډېر زیات دي، تاسو د ویډیو په ډسکرپشن کې ما لینک اچولی، په همغې څخه تاسو خپل ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. اوس دوستانو دا تصویر په دې ځای کې د برابرومه تاسو لیدلی سئ، پر همدغې ډول تاسو هم خپل ځان لپاره ایډیټینګ او تصویر جوړولی سئ. دغه ډیزاین تر ټولو ښه ده، تر ټولو روښانه ښکاري، تر ټولو زبردست ډیزاین همدا ده. راځم په دې اپشن باندې کلیک اخلم او دا ټکسټ هم لږ زره برابرومه. مقصد تاسو هم کولی سئ پر همدغه ډول باندې ایډیټینګ په پکسټاپ اپلیکیشن کې ډېر په اسانۍ سره وکړئ. یو تصویر راواخلئ، پر همغې ترتیب سره تاسو کولی سئ په مختلف ډوله ډیزاینینګ سره خپل ځان لپاره تصویران جوړ او ایډیټ کړئ. راځم دوستانو دا سټروک ورته ورکوم او دا کلر سایز هم لږ زره زیاتومه تر څو دا په ښه ډول باندې موږ سره ښکاره سي. تاسو ولیدل چې دوستانو دغه نوم او دا هر څه موږ په همدې ترتیب سره برابر کړه. ځکه موږ لومړی یو پوسټر جوړ کړ، په همغې ترتیب سره کله چې تاسو د یو پوسټر طریقه زده کړئ له هغې نه وروسته بیا تاسو کولی سئ په هر ډیزاین کې خپل ځان لپاره تصویر جوړ کړئ، ځکه طریقه یې یو ده، مقصد ډیزاینونه مختلف. دا و دوستانو چې څرنګه کولی شو د اختر دپاره پوسټر په خپله جوړ او ډیزاین کړو. که دغه ویډیو معلوماتي او ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي همدې ته لایک ورکړئ او که په چینل کې راسره نه یاست چینل درسره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ راتلونکي ویډیو تر تاسو در ورسیږي. د تصویرانو د ډاونلوډ لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې موجود ده، حتمي ورباندې کلیک واخلئ، خپل ځان لپاره په مختلف ډوله ډیزاینونه ډاونلوډ کړئ او پر همغې کې خپل ځان لپاره په همدې ترتیب سره ایډیټینګ وکړئ. تر بیا ښه وخت.